ټول هغه کسان دی واوري چې نور خلکو پسې خبرې کوي. له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یو رانقل شوي حدیث شریف کې راځي چې الغیبة اشد من الزنا، یعنی غیبت چې دی ډېر زیات سخت دی له زنا څخه. دې حدیث شریف ته ډېر زیات فکر او توجه وکړئ. الغیبة غیبت چې دی اشد ډېر زیات سخت دی د ګناه او یا هم د عذاب له وجې نه من الزنا له زنا څخه. موږ او تاسې په خپله ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، په خپلې کورنۍ کې، په خپلو شاوخوا ملګرو کې ډېر زیات داسې خلک پیژنو چې شپه ورځ نورو خلکو پسې خبرې کوي. ورځنی کار او عادت یې همدا ده چې په تا پسې خبرې، په ما پسې خبرې، په بل پسې خبرې، په بل پسې خبرې. او که چېرته ورڅخه پوښتنه وکړې چې ولې نورو خلکو پسې خبرې کوې، ولې د نورو خلکو غیبت کوې، نو لنډ ځواب به همدا درکړي چې بل کوم کار نه لرو، څه وکړو. یعنی ټول کارونه نور ته خلاص کړل، همدې غیبت ته د وخت پیدا کړ چې همدغه باندې خپله ژبه جاري ساتي. د دې پر ځای چې غیبت کوئ، د دې پر ځای چې د خلکو عیبونه بیانوئ، د دې پر ځای چې له ما پسې بل پسې له بل پسې خبرې کوئ، بهتره دا ده چې خپله ژبه مو په اذکارو باندې جاري وساتئ. هغه وخت چې تاسې په غیبت کولو کې تیروئ، له نورو خلکو پسې خبرو کولو کې تیروئ او په خپل اخروي اکاونټ کې لا زیاتې ګناوې را جمع کوئ، بهتره دا ده او ښه دا ده چې هغه وخت په عباداتو کې تیر کړئ، هغه وخت الله رب العزت ته په زاریو کې تیر کړئ، په ژړا کې تیر کړئ، اوښکې ورته تویې کړئ، توبه وباسئ تر څو مو اخروي ژوند درته ښایسته کړي. دا څه فایده لري؟ ټوله ورځ له خلکو پسې خبرې کوئ، څه فایده؟ آخر تا ته په دغه غیبت کولو باندې څه در رسیږي؟ یوه ګټه خو یې ما ته وښیه چې تا ته در رسیږي، بې له دې چې تا ته تاوان در ورسیږي. خو دغه تاوان به بیا تا ته هغه وخت در معلوم شي چې کله ته هغه د حساب او کتاب ځای ته حاضر شي او ټول مخلوقات را جمع وي یو الله رب العزت ته، او هغه وخت کې قاضي هم بیا یو الله وي.